سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس د کپ رنګه کول ول او ګرانو زده کوونکو راځو خپل نوي درس ته چې 19م لوست او 22مه پاڼه ده د پیشو انځورول. ګرانو زده کوونکو، له موږ څخه دوه پوښتنې شوي. آیا تاسو کله پیشو انځور کړې ده؟ ګرانو زده کوونکو، تاسو کله پیشو انځور کړې؟ او دوم پوښتنه دا ده چې تاسو له کوم ځای د پیشو انځور کول پیلوئ؟ نو موږ به اوس وګورو چې د کوم ځای څخه موږ د پیشو انځورول شروع کوو. نو راځئ چې رسمې کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو لومړی دا شکل ورکوو، وروسته یې هم خوله، بیا دا هم داسې یو شکل لري. داسې یو شکل، دا یې هم غوږ، په دې شکل. دا یې هم ګرانو زده کوونکو لکۍ ده، په دې شکل. دا یې هم شاته پښه. دا یې هم بل پښه. دا یې هم د مخکینۍ پښه. او دلته هم او دا یې هم سترګه. دا هم یو خط لیدل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم د یو پیشو انځور و. نو ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته کورنۍ دنده دا ورکوم چې دا پیشو خپله کتابچو کې رسم کړئ او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ زموږ نور درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا بل درس مو په لویه خدای سپارم. ښه وخت، خوشحاله شېبې ولرئ.